السلام علیکم ګران دوستانو، څنګه ستاسو جوړ است؟ امید لرم چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د ټیلیګرام په اړه ډېر معلومات درکوم، نو چیرته مه ځئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم ټیلیګرام څه دی او دې کې موږ څنګه خپل چینل جوړولی شو، ګروپ جوړولی شو، دا شانې د دې په اړه به زه تاسو ته ټول جزئیات درکوم. نو چیرته مه ځئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. د ټول نه مخکې دوستانو تاسو به یو براوزر دی چې زموږ یو افغان ورور جوړ کړی دی چې نوم یې دی افغان 4G براوزر. نو تاسو خیر دی لاړ شئ، یو وارې را ډاونلوډ کړئ دوستانو. که خوښ مو نه شو نو بیرته یې واپس هم ډیلیټ کولی شو، خاص یو پرې را ډاونلوډ کړئ. نو دا یو زموږ یو افغان ورور جوړ کړی دی، باید موږ هغو سره مرسته وکړو، دا براوزر را ډاونلوډ کړو، شیر وکړو خپل ملګرو سره. نو دا ډاونلوډ کړئ، دا په کم انټرنیټ باندې تاسو کولی شئ استعمال کړئ په افغانستان کې، په هر یو ملک کې دوستانو. نو دا تاسو د دې نوم دی افغان 4G براوزر. زه به تاسو ته په ډسکرپشن کې هم لینک درکړم، کولی شئ د هغې څخه هم ډاونلوډ کړئ. نو هغه ملګري که تر اوسه پورې یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو د سبسکرایب بټن به تاسو د ویډیو نه لاندې ښکاره، نو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې موږ هر یو ویډیو اپلوډ کوو تاسو به د ټول نه مخکې راځي. د ټول نه مخکې اول تاسو به په پلی سټور کې ولیکئ ټیلیګرام. نو چې کله مو ټیلیګرام ډاونلوډ کړو ملګرو، نو بیا به یې چې دی دا اوپن کړئ. نو دلته به ستاسو نه نمبر غواړي، نمبر هم چې ورکړه نو بیا به تاسو له یو میسیج راځي کې به یو کوډ، هغه کوډ به تاسو ورکړئ. دلته بیا ستاسو نه نوم غواړي، نو ستاسو هغه ټیلیګرام به جوړ شي. خو ځینو ملګرو سره چې دی هغه پرابلم راځي چې څه یعنې نه پرې هغه ملکونه وي چې هلته ټیلیګرام کار کوي. نو څنګه کولی شئ چې هغه مشکل حل کړئ؟ نو تاسو به د ټول نه مخکې لاړ شئ، یو وي پي این به را ډاونلوډ کړئ چې هر یو وي پي این وي ستاسو ته ښه ښکاري. لکه څنګه چې ما سره یو وي پي این دی چې د دې نوم دی هوټ سپوټ. نو تاسو کولی شئ همدا وي پي این را ډاونلوډ کړئ یا بل، او همدغلته لاندې تاسو کتلی شئ دلته چې لیکلي دغه باندې به کلیک کړئ او دلته به تاسو ایران سلیکټ کړئ. لکه څنګه چې دوستانو دلته به ایران سلیکټ کړئ یا افغانستان. هغه په پاکستان کې ډېر ملګرو ماته ویلي چې کار نه کوي. نو چې کله مو سلیکټ کړئ دوستانو او بیا به کنیکټ بټن ووهئ او بیا به تاسو ټیلیګرام کولاو کړئ، انشاءالله کار به وکړي. ها دوستانو چې کله مو ټیلیګرام کولاو کړو نو دلته تاسو کتلی شئ دوستانو، دلته تاسو څنګه کولی شئ ګروپ جوړ کړئ. دلته کتلی شئ دلته ګروپ دی، دغلته د سیټینګ بټن ده. زه په دغه سیټینګ بټن باندې کلیک کوم. دلته تاسو خپل پروفایل هم ایډیټ کولی شئ، د ډسکرپشن هم ورکولی شئ دوستانو، او دلته نوم ستاسو د یوزر نیم چې دا ډېر مهم وي. نو دلته چې دی دوستانو زه په دې کې په دې غوندې اپشن باندې کلیک کوم او دلته تاسو کولی شئ په خپل پروفایل باندې انځور هم ولګوئ. بیا دلته چې کله بیرته واپس دغه پاس کونج کې دغه درې نښانې ګورئ تاسو چې په دغه باندې کیکاږي دوستانو. نو دلته به تاسو ته نو چې کله دغه باندې وکلیکئ دلته تاسو کتلی شئ نوی چینل، دلته لیکلی نوی چینل. دلته به تاسو په دغه باندې کیکاږئ. بیا به چې ده چینل کریټینګ، نو دلته به تاسو د چینل نوم ورکړئ چې په کوم نوم باندې تاسو چینل جوړوئ. لکه څنګه چې څه افغان هیرو. نو تاسو کتلی شئ لکه څنګه چې ما افغان هیرو په نوم باندې یو دغه مې له نوم اتحاد دلته تاسو ډسکرپشن هم ورکولی شئ. لکه څنګه چې زه همداسې پرېږدم دوستانو، تاسو همداسې هم پرېښودلی شئ یا څه پکې لیکلی هم شئ. نو بیا دلته تاسو چې دی دغه باندې کیکاږئ او دلته به تاسو یو هغه پروفایل لپاره یو انځور سلیکټ کړئ چې کوم انځور غواړئ تاسو. لکه څنګه چې زه دا غواړم، او یا دلته زه افغان ګیمزر او پښتون افغان ګیمز. نو دلته پښتون افغان ګیمر تاسو کتلی شئ دوستانو. ما دغلته دغه نوم باندې چینل جوړ کړو، هلته پبلش باندې. دلته به تاسو نه یو لینک غواړي چې دا ستاسو ډېر مهم لینک دی. لکه څنګه چې یوټیوب ته تاسو یو یو آر ایل جوړوئ دا شان به ټیلیګرام ته هم لکه څنګه چې څه پښتون افغان ګیمر تاسو کتلی شئ. نو دغلته موږ دغه یو یو آر ایل جوړ کړ دغه چینل لپاره. دلته تاسو بیا تاسو ته پرایویټ هم کولی شئ او پبلیک هم، تاسو ته کوم یو خوښ ښکاري. نو زه پبلیک یعنې ټول به ویني او پرایویټ به صرف یوازې تاسو ته وي. ښه نو دوستانو دلته زه دغه باندې کلیک کوم. نو چې کله ما په دغه باندې کلیک کړو نو دلته تاسو کولی شئ ملګري هم پکې سلیکټ کړئ. لکه څنګه چې زه دغه ټول په خپل دغه ګروپ کې چې دی ایډ کوم. دوستان تاسو کتلی شئ دا زما چې دې کې صرف زه لیکنه کولی شم. لکه څنګه چې زه نو هغه نور نشي کولی، هغو ته به صرف دا ښکاري خو هغو به کې لیکنه نشي کولی. لکه څنګه چې زموږ پښتون افغان په نوم یو چینل دی، تاسو کولی شئ هغې ته راشئ او دا ډېر
مینوال هم لري یعنې دغه شانې 5,500 کسان چې دی موږ سره په دې چینل کې شته او په دې کې موږ روزانه دغه شانې اپلیکیشن چې دی اپلوډ کوو. تاسو کتلی شئ دوستان دا ټول اپلیکیشنز دي، هغه اپلیکیشن چې په پلی سټور کې نه وي او په پلی سټور کې په پیسو میلاویږي نو دلته تاسو فري ډاونلوډ کولی شئ. نو دلته زه ډېر معلومات ورکوم، تاسو کولی شئ د هغه ځای نه چې دی هم ډاونلوډ کړئ. او بله خبره دوستانو چې دلته تاسو پاس به ولیکئ پښتون افغان، نو دلته به تاسو ته زمونږ چینل راشي دوستانو. پښتون افغان چې کله مو تاسو سلیکټ کړه دوستانو دغلته به لاندې تاسو ته دغه چینل راشي، تاسو دغه جوین کوئ، موږ ته میسج هم رالیږلی شئ. دلته تاسو لیکئ خیال افغان، نو موږ ته تاسو میسج هم رالیږلی شئ چې څه پیغام غواړئ. د خیال افغان چې کله تاسو ولیکئ نو دلته موږ ته میسج کولی شئ. نو دوستانو دغه یو ورور چې موږ ته میسج کړی و او راته ویلي چې د ټیلیګرام په باره کې خامخا یوه ویډیو جوړه کړه، نو دغه وه. نو تاسو هیله کوم چې تاسو دغه ویډیو خوښ شوي خامخا لایک کړئ، کمنټ وکړئ چې نیکسټ ویډیو په څه په باره کې راوړو. تر بلې ویډیو پورې پولې الله مو سپارم، خدای په امان.